د تورخم په عمري کمپ کې د اطلاعات عامه پوهاوي په نوم باندې چې د 12 کمیټو څخه یوه کمیټه ده د اطلاعاتو د لاسرسي په برخه کې همدارقمته دلته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیت کوي. د دې کمیټې عمده فعالیتونه د خلکو ته معلومات ورکول دي چې دوی څرنګه خپل مراحل طی کړي او کومو اداراتو کې دوی کوم کارونه مخته ویسي. همدارقمته د دوی غوښتنې او د دوی هغه شکایتونه چې هغه د دوی په کومو برخو کې ستونزې لري، مشکلات لري، هغه راواخلي او د نورو د کمیټو مسؤلینو سره یې شریک کړي چې مهاجرونه دلته دغه ستونزې لري او دې ته باید د حل لاره ولټول سي. همدارقمته د اطلاعاتو عامه پوهاوي کمیټه د نورو کمیټو د مسؤلینو نه هغوی چې کوم څه غوښتنې لري یا کوم پیغام رسول غواړي هغه ترلاسه کوي او دلته راځي په مهاجرینو باندې دلته کمپ کې هغوی ته وړاندې کوي تر څو پورې د مسؤلینو هغه پیغام دوی ته په ښه شکل باندې ورسول سي. په دې کمیټه کې د منکراتو مخنیوی او همدارقمته یو شمېر نورې برخې د رسنیو برخه هم موجوده ده چې دوی رسنیو ته معلومات په واقع ورکړي او دوی رسنیو ته زمینه برابره کړي چې راسي له کمپ څخه راپورونه چمتو کړي او خپلو رسنیو ته یې واستوي. همدارقمته د مغرضو رسنیو د هغو رسنیو چې هغه د افغانستان اسلامي امارت په خلاف باندې نشرات کوي یا داسې یو څه رسنۍ چې هغه په هغوی باندې بندیز وي د هغوی مخنیوي مسؤلیت هم په دوی په واک کې لري تر څو پورې هغوی مخنیوی وکړي. د په راتلونکي پلانونو کې موږ دلته په کمپ کې د یو تفریحي او کلتوري پارک یا د لوبغالي ورته ځای جوړو تر څو پورې خلک هلته راشي هلته کښېني او په هغې کې موږ لوی سکرین ولګو چې په هغې کې د افغانستان د ابادۍ ځانګړي پیغامونه نشرېږي، ځانګړې ویډیوګانې به پکې نشرېږي او هغه پیغامونه چې موږ غواړو مهاجرینو وروڼو ته یې ولیږو یا هغوی وویني هغه پیغامونه به پکې وړاندې کېږي. په یو شمېر نورو برخو کې موږ د کمپ هغه زینتي برخې ته یا نورو کلتوري لیکنو ته بیرغونو برخه ده په دا ټولو برخو کې انشاءالله فلحال هم کارونه روان دي او کوشش کوو تر څو پورې خپل امکانات ته په کتو باندې خپل خدمات پراخه کړو.